ولسمشر غني بیا تازه د سولې په اړه څه څرګندونې کړې دي. سلامونه درنو لیدونکو، کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. ولسمشر غني وایي د تاوتریخوالي او جګړې زیاتول د سولې پرمختګونه زیانمنوي. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیه کې نن د سمنګان ولایت په مرکز ایبک ښار کې د طالبانو له لوري ترهګریز برید غندل شوی او دغه کار یې د طالبانو له لوري په تاوتریخوالي او د جګړې پر دوام ټینګار بللی دی. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې په مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي پر دوام او د خلکو پر وژلو ټینګار هغه بده تګلاره ده چې په تعصب سره د طالبانو ډلې غوره کړی دی. په دې اعلامیه کې ولسمشر غني یو وار بیا پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې او افغان وژنې څخه لاس واخلي او د جګړې د پای ته رسولو او د سولې ټینګښت لپاره د افغانستان د دولت او خلکو او نړیوالې ټولنې د سولې غږ هرکلی وکړي. د تاوتریخوالي او جګړې زیاتول د سولې بهیر پرمختګونه زیانمنوي. په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري په ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او نن سهار په سمنګان کې په یو لوی موټر بم برید کې لسګونه کسان ټپیان او ووژل شول. مننه ډیره زیاته درنو لیدونکو چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. که د ولسمشر غني د دې خبرو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ او که زموږ یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. تر بیا بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.